په دې ورځو کې داسې کار ونه کړي چې د روژې عبادات او د روژې د عباداتو ثمره او نتیجه هغه ځینې ضایع نه سي. الله راضي کړئ، د الله د رضا کار وکړئ، د مسلمانانو سره حسن سلوک وکړئ، د مشرانو قدر وکړئ، د علماو احترام وکړئ او د خپلو قریبانو سره وسیله رحمي کوئ. د خپل پلار و مور پښې او لاسونه ورمچ کړئ او مشر ورور چې په کور کې هغه د پلار پر ځای دی، هر کشر باید چې د مشر ورور لاس ورمچ کړي. که سړی جنت غواړي، که سړی د الله رضا غواړي، دا نن د مور و پلار در پښو لاندې ده، دا د هر کشر دپاره د مشر ورور در پښو لاندې ده. که زه دومره ظالم یم چې د الله د رضا ځای دی، لیکن زه نفس دومره په مخه باندې اخیستی یم او شیطان دومره په مخه اخیستی یم. حالانکه پیغمبر علیه السلام وایي ان اعدا عدوک نفسک التي بین جنبیک، د ټولو څه زما د زندګۍ لوی دشمن زما نفس دی، لیکن زه نن د نفس د رضا کوشش کوم د الله د رضا پر ځای. بیا به په دې محضر کې په خدا قسم در ما بدترین ظالم نه وي چې الله وایي دا زما د رضا ځای دی. الله وایي زما مزدوري دې کړې ده، نن به زه مزدوري در کوم او زما مزدوري به زما د رضا په شکل وي. لیکن ما سر په هوا نیولی دی او زه نفس په مخه اخیستی یم او زه غرور و تکبر په مخه اخیستی یم او ما ته د خپل ځان کې د خپل زړه ډېر لوی سړی را معلوم سوی دی. نه د چا سره معافی له ورځم، نه د چا مبارکۍ له ورځم، نه د چا د وسیله رحمۍ ضرورت لرم او نه د چا سره د ښه سلوک ضرورت لرم. ما در ټول دا خو د نفس دوست دی، د نفس رضا دې په مخه اخیستې ده. بیا به د الله تعالی او نفس د الله هم دشمن دی، ستا هم دشمن دی، بیا به سړی د الله د رضا تمه په دې میدان کې څنګه وکړي؟ نو ځکه نن ورځ پیغمبر علیه صلات وسلام وایي اکرمو یوم العید، د دې ورځې اکرام و عزت وکړئ، دا آخرنۍ ورځ ده. او واحذروا من المعاصي والضرر، د ګناو سه، د مسلمان د دل ازارۍ سه او د مسلمان د زړه ماتولو سه او د مسلمان د پریشانه کولو سه نن زندگی وګوره.